صحابه کرام ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یاره نیکه ښځه کمه د جنتي یو وی چې منځونه ډېر کوي چا وی چې تسبیح ډېرې اړوي چا وی چې دا کوي چا وی دا کوي حضرت علي صاحب غلی کور ته منډې وی فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې چې جنتي ښځه کمه یوه ده وی ته راته ووایه وی جنتي ښځه هغه ده چې د دې په بدن د بل چا نظر نه وي لګېدلی د دې نظر د بل چا په بدن نه وي لګېدلی حضرت علي صاحب رامنډه کې یا رسول الله زه ووایم وی ووایه وی جنتي ښځه دې ته وایي وی دا درته چا ووي وی دا راته فاطمې ووي فاطمه خو د چا لور ده فاطمه بیبي ناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمه میاشته وګوره راختلې ده هغه بیا او اباجانه بیا ودې وګوره کنه میاشته بیا ودې اباجانه او راختلې ده بیا ورته وی فاطمه ته ولې نه ګوري وی یا رسول الله د اول ورځې دویمې درېمې ورځې میاشته نارینه ګوري زه ورته ځکه نه ګورم چې زما نظر چېرته په میاشت کې د نارینه سره برابر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه بیبي سره راغی فاطمه راځه چې زه دا کور ته بوځم هغه یا رسول الله علي نشته دی رضی الله عنه وی زه ستا پلار یم او زه دې هغه یا رسول الله خو تاسو فرمایلي دي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي په دې کې علي صاحب راغی یا رسول الله تاسو چېرته راغلي یې وی فاطمه پسې راغلی یم خو دا نه تله بغیر ستا د اجازت نه فاطمه مې بېته حضرت علي صاحب وایي ځه حضرت علي صاحب ته وایي تم راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روان فاطمه بیبي پسې وروسته روانه علي صاحب پسې وروسته روان حضرت علي صاحب تپوس کې یا رسول الله فاطمه نه یو تپوس کوم زه خاوند یم زه وروسته روان یم دا زما ښځه ده زما نه مخکې روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه جواب ورکړه علي ته وی یا رسول الله زه په تا پسې ځکه روان یم برخه چې ستا په قدمونو زه قدم کېدم زما په قدم حضرت علي قدم کېدي چې دا ما قدم مټاو شي د دې نښه را نه شي هسې نه چې وروستو خلک را روان وي او دا ووایي چې د فاطمې قدم داسې و دې ته ویل کېږي د حیات ژوند